اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره آشنا کړم. بیا درود په هغه لویه هستۍ وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. ډیر زیات قابل قدر محترم سلمان سحر صاحب مخواله راغلی دی. خوشحاله شو چې راغلل او دغه ژوند دغه مصروفیاتو نه ځان را بهر کو او په دې ستړي ستړي او په دې کړو کړو ژوند کې زمون خواله راغله. ډیر زیات خوشحاله شو او باوري و ان شاء الله چې بیا بیا راځي بیا راځي. سلمان سحر صاحب د پښتو په حواله سره د پښتو د ژبې په پښتو ژبه کې د زده کړې حواله سره سو خبرې شریک کې خون به وکي مینوال بم تنه خون واخلي زده کړه وتی وکړي. ډیر زیات مننه وي. مننه شروع کوم د هغه لویزات په نوم چې د ټول کائنات پالون کې او روزون کې دی. ډیره مننه شیخ خالد تاسو او تاسو د ملګرو چې ماته مو وخت راکړو. مننه کوم. د پښتو په حواله خو به دا وایم چې پښتو په تاریخ کې ډېره زړه ژبه ده. ډېره زړه ژبه ده، خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې مونږ سره د وخت حکمرانان زمونږ مشران زمونږ سره وخت په وخت زیاتې کړي. مونږ د نشوالي په طرف یې روان کړي یو، د رکولو په طرف یې روان کړي یو. نو د دې نه زمونږ تمه دا ده، امید نه دا دی چې باید چې پښتو ته هم د نورو ژبو په عمره حق ورکړي، پښتانه هم د نورو په رنګ راوچت کړي. پښتو سره الحمدلله شاعران ښه ډېر دي، لیکوالان ښه ډېر دي، په ادب مینان خلک دي. پښتنو ځان له یو زوړ تاریخ دی. نو امید لرو د خپلو مشرانو نه چې پښتنو ته هم لکه د نورو ژبو اهمیت ورکړي او دی راوچت کړي. مننه. ډېر زیاته مننه. ښه ادباد اوسئ.